السلام علیکم ملګرو. د هغه بنګالي ویډیو مې را پیدا کړه کوم چې د یو پښتون سره جګړه کړې وه د عمران خان په سر، چې دا صرف ستاسو لیډر نه دی بلکې دا ټولو مسلمانانو لیډر دی. ډېرو کسانو خوښه کړې وه خو بلا کمنټس پې دا راغلي وي دا خبره یې د ځان نه وکړه. راځئ هغه ویډیو ګورو بیا وروسته خبره کوو. अस्सलाम वालेकुम। सच बताऊं भाई, सोशल मीडिया में इमरान खान, टिकटॉक फेसबुक ओपन करो इमरान खान, यूट्यूब ओपन करो इमरान खान, न्यूज ओपन करो इमरान खान का तारीफ। खान भाई आपका जितना भी तारीफ करूं मैं इतना भी मेरे लिए कम है, लेकिन आप तारीफ का हकदार हो, काबिल का हकदार हो आप, इसलिए पूरा दुनिया आपको तारीफ कर रहा है। और 10% घटिया इंसान इमरान खान से चलता है। क्या फर्क पड़ता है भाई, क्या फर्क पड़ता है? खान भाई आप बन गया मुस्लिम लीडर, आपको लिए दुआ है। खान भाई आपको लिए दुआ है, जीते रहो आप। زه خبره کوم زه به د الله لپاره کوم، د عمران خان لپاره ځان نه ګڼم. هسې د عمران خان د حکومت نه مخکې تاسو چېرته اورېدلي وو چې وزیر اعظم یا وزیر دفاع یا وزیر خارجه یا وزیر داخله د پېښور نه مخکې راغلي دي. پېښور ته ورغلل چې په ایمرجنسي صورتحالو کې په کلونو یو ځل هغه هم 10-15 منټه وو، ډوډۍ موډۍ به یې وکړه او نیغ په نیغه به تلو. دا واحد د عمران خان حکومت دی چې عمران خان نواله ټول وزیران پرون شاه محمود قریشو ټول ته مرګري ته راغلي وو چې دا هغه علاقه ده چې دغه ایم ان ای ایم پی ای به موټ واغستو 15 کاله به اسلام آباد کې پروت و پېښور کې نه به راتلو، ول دلته خطره ده. نو زموږ چې کومه علاقې د خیبر پښتونخوا ټولې دا اوس د حکومت په ریډار کې دي. انشاءالله په ټولو کې به کارونه کېږي. پرون ډېر خلک وایي یاره اعلانونه ونه کړو چونکې الیکشن را روان دی، الیکشن کمیشن په آلریډي په دې نوټس اخیستی چې الیکشنو ته ولې تلې. دغه علاقه د هغه په ریډار کې راله. انشاءالله به دغه کې به کارونه هم کېږي. دا به مخکې هم ځي، صحت کارډ یې لاول پښتونخوا له ورکړی، نور به هم ډېر کارونه کېږي انشاءالله. زمونږ د دیر د خلکو مینه مو لیدله، ځکه خو چا صحیح ویلي دي که نه چې دیر والا دوستي مې نصیب کړي خو دښمني نه. زمونږ دا که دښمني که هم پناه راکوي خو که دوستي وکړه نو هر خواږه به درنه هېر شي. نن په دومره ګڼ تعداد باندې د روجیان راغلي د عمران خان جلسې له. ما عمران خان چېرته هم په جلسه کې دومره خوشحاله نه ده لیدلی. په هره خبره باندې خندا، مسکراهټ او دومره خوشحاله و چې مختلف قسم جوکس او دا کسان دا ولې هغه ګڼې ته چې به یې وکتل، دا خلکو جوش او جذبې ته چې به یې وکتل، نو ته خو 15 او 20 کروڑ روپۍ به سړی والي، د کرسۍ نه خو به یې کوز کړي خو د خلکو د زړونو نه به یې څوک کوزوي. ډېر مخکې هم د پی ټي آی و، اوس هم د پی ټي آی دی او را روان وخت کې به هم د پی ټي آی. قربان دي روجو، زمونږ هم خو سر د فخر نه بلند کو. ډېره شکریه.